أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو ته سلامونه نکې احترامات وایم. ملګرو، مونږ په ورځ باندې خبرې شروع کړې وې. اول خبره مې همدغه کوله چې اول ویډیو که تاسو نه وی لیدلی د نورې ویډیوګانې تاسو ته هېڅ فایده نه درکوي. دویمه خبره مونږ دا کوو چې تاسو تر اوسه پورې چې څومره پوهه شي یا پوهه نه شوئ نو دا اظهار موږ سره په کمنټس کې خامخا وکړئ چې یاره تاسو پوهه شوئ که نه پوهه شوئ، که هسې محنت شروع ده او دغه ویډیوګانې راځي. او درېیمه خبره دغه ده چې ملګري په دروند سیلاب او سپک سیلاب نه پوهېږي اوسه پورې. لکه اکثر میسیجان دغه راځي چې یاره دروند او سپک سیلاب باندې موږ پوهه نه شو. نو تاسو دغه څومره ویډیوګانې دي کې چې زه دروند سپک سیلاب وایم تاسو ما سره تمرین کوئ. تمرین ضروري ده او تمرین سره تاسو د دروند سپک سیلاب باندې عادت بشئ، خاص کر په ګوتو کې. لکه اوس چې دغسې مونږ ونیسو رنګ کې زور زیاته کسې دلته، نو دلته کې اوس مونږ ته صحیح پدوي بهیږي کسې با هی کې آواز زیاته، گی آواز سپک ده. بهیږي کنه مونږ ساده ووایو. غاړي تر غاړي، غاړي تر غاړي. نو غاړي غا کې آواز زیاته ده، په هغه کې ګوتو کې ښه پته لګي. کلمر کلمر کنه لمر کې آواز زیاته. روخان نو خان کې آواز زیاته. دغسې پنځم اوږد رکني بحر لومړی خاښ او دویم خاښ. لومړي خاښ کې اوس دلته پنځم اوږد رکني بحر راغلی ده. دراني صاحب دې ته نومونه ورکړي دي، نو پکار دی چې پنځم سیلاب کې خج وی، خو دلته دغسې نه ده. دا هم مغه څلورم سیلاب کې خج ده. که زما نظریه وه نو ما به دې ته هم مغه څلورم اوږد سیلاب رکني بحر ویل. خو دراني صاحب په خپل هغه سره کتاب کې دې ته پنځم اوږد رکني بحر وایي. هغه بیا څه وجه ده څه وجه نه ده هغه هغې کتاب کې لیکلي، تاسو کتلی شئ. نو زه هم هغسې پنځم اوږد رکني بحر به وایم، خو زما تر نظره دا مغه څلورم اوږد رکني بحر ده. یعنی زه خپله برخه دا وایم چې تاسو مغه خبره ومنئ، هغه کتاب محنت کړی ده او هغه پوهه ده. نو دې کې هم څلورم سیلاب کې دروند سیلاب راځي چې هغه به خامخا راځي. نو یوه مصره پنځو سیلابونو نه جوړېږي. دا اوس پنځه سیلابونه دي. بهیږي ترنګ تا سپک سیلاب ده، رنګ دروند سیلاب ده. با سپک سیلاب ده. هیږي بهیږي نو دروند سیلاب کوي. بهي څلورم سیلاب باندې خج راو، دروند سیلاب راو. گی سپک سیلاب. نو د دې نقشه هم دغسې شوه. یوې مصرې غاړي تر غاړي، دروند سیلاب او سپک سیلاب تر سپک سیلاب بیا دروند سیلاب غاړي سپک سیلاب. صحیح شو. نور ځکه اتفاق سره نشته، خو د څلورم سیلاب کې اتفاق ده. نو خجونه یې څه شو؟ څلورم سیلاب باندې. یعنی هر یو رکن غا په څلورم سیلاب باندې خج لري. او د دې یوې مصرې نه د اصلي رباعي چې کومه ده، رباعي باندې انشاءالله بله ورځ خبره کوو، هغې کې همدغه رکن راځي په رباعي کې چې یو رکن تقریبا دغسې پنځه سیلابونه وي. خو هغې کې هم دراني صاحب وایي چې نه څلورم سیلاب باندې خج ده او د دې مصرې نه دوه برخې کې هغه رباعي جوړېږي چې منځ کې سکته په شان دی راځي که نه. هغه بیا وروسته بحث کوو رباعي باندې. خو دلته کې دا چې کوم لومړی اوږد رکني بحر و پنځم، نو هغه کې دغه تقطیع وشو. اوس راځو دویم خاښ. دویم خاښ کې کا سپک سیلاب ده، لمر دروند سیلاب ده. روخانه رو سپک سیلاب، خا دروند سیلاب. نا سپک سیلاب، مخ دروند سیلاب. یې سپک سیلاب، سپین دروند سیلاب. دا اوس دواړه رکنونه پکې پوره شو. درانه سیلابونو ځای چې کوم و څلورم سیلاب و، هلته کې دروند سیلاب راغلی ده. دا بېله خبره چې دلته کې کسې دویم سیلاب کې هم اتفاق شته،
خو مونږ چې کوم ځای وټکو هلته کې دروند سیلاب راولو، نور ته مونږ سوچ نه کوو. صحیح شو. او که راغلو نو دا اوس سلیس شو. کسې دا اوس چې دوه سیلابونو نه کم رکنونه جوړېږي هغې کې هم دغه راځي، یعنې د دوه سیلابونو رکن هم مونږ سره مخکې تېر شوی ده. هغه کې کسې دا اوس مونږ داسې هم ویلی شو چې یاره دا دوه سیلابونو رکن نه دغه مصره جوړه شوه. ولې چې سپک دروند سپک دروند سپک دروند سپک دروند دغسې سپین دی سپک سیلاب. صحیح شو. نو د دې مصرې وزن دغسې ده، خو خج ځای کې دروند سیلاب راغلو. دا هغه سره هم مطلب هغه طرز په دې مصرې هم خیږي چې کوم کې خج په دویم سیلاب و. صحیح شو. خو دلته کې دا اوس ټاپې والا مصره ده. ټاپې کې همدغه اوله مصره چې کومه راځي 9 سیلابونه یي، خج په 4م سیلاب ده. نو دا هغه ټاپې مصرې سره سمون خوري. همغه بحر همدغه بحر ده. 9 سیلابونه دي، خج په 4م سیلاب ده. ټاپې کې اوله مصره چې کومه خلک پکې غزلې هم لیکي، یعنی غزل هم پکې لیکلی شي، نعتونه نظمونه ته پکې لیکلی شي. ها یا د سپوږمۍ یا د سپوږمۍ یا سپک سیلاب، دا سپک سیلاب، سپک سیلاب، میا دروند سیلاب، خج راغلو که نه. دا کسې اوس دلته کې رانغلو، دلته کې مسلسل غوندې راغلی و، لکه مثال 2 ځای کې اتفاق و. خو دې ځای کې چې یو ځای کې اتفاق وي نو د دې طرز په دې طرز باندې خیږي. دا یو بیت ده. میا یا د سپوږمۍ یا د سپوږمۍ، دلته سپک سیلاب، تندی تندی کسې تندی تندی دی کې زور ده که نو سپک دروند. ورین دروند سیلاب ده، یو سیلاب ده. ورین دی سپک سیلاب. صحیح شو. 2 رکنونه پکې پوره راغلو چې خج اتفاق راغلو، او د آخري سیلاب چې کوم ده هغه سپک راغلو. یعنی 9 سیلابونه دي، خج په 4م سیلاب ده. د دویم خاخ کې راوستلی دي. نو دا هغه ټاپې اوله مصره چې کومه ده هغې وزن او دې وزن یو ده. دا اوس یو بیت ده. کلمه روښانه مخ یې سپین دی، یا د سپوږمۍ تندی ورین دی. دغسې راځو اوس کې مخکې د 5م اوږد رکني بحر 3م خاخ. 4م خاخ ما ویلی دي خو راوړه مې نه ده. دا خطه به کراس ورکو، ولې چې 4م کم خاخ یې راوړی ده هغې کې رباعي ده، او رباعي باندې خبرې لږ زه غواړم چې بیله وکړم. د ګل ګریوان، دا سپک سیلاب، ګل دروند سیلاب، ګرې سپک سیلاب، وان دروند سیلاب، خج ځای کې دروند سیلاب راو، دی سپک سیلاب، دا سپک سیلاب، زا سپک سیلاب، لم دروند سیلاب، خج ځای کې دروند سیلاب راو. دا وزن نه ماتېږي چې دروند سیلاب زباره کوم ځای ټکلی وي چې هغه ته مونږ خج وایو، هغه کې دروند سیلاب راځي. اغ سپک سیلاب، زی دروند سیلاب، لا سپک سیلاب، سو لاسونه چې مونږ وایو لاسونه، سو کې دروند سیلاب ده. نو په 4م سیلاب راغلی ده. دا خج ده. اوس دا د ټپې 2مه مصره چې کومه ده هغې وزن کې ده، او دلته کې سپک سیلاب راغلو. صحیح شو. نو دا ګل ګریوان دی د ظلم، دا ګل ګریوان دی دا ظالم، ظالم ده. لم کې کسې دروند سیلاب ده که نه، اغزي دروند سیلاب، لاسونه. صحیح شو. د دویم تقطیع وکړو. ملګرو، مل سپک سیلاب ده، ګ دروند سیلاب ده، رو سپک سیلاب ده، مات دروند سیلاب ده. دروند سیلاب ځای کې دروند سیلاب راغو، خج ځای کې خ دروند سیلاب ده، د سپک سیلاب ده، دا سپک سیلاب ده، د دې کې زور ورکړی ده، دلته کې دروند سیلاب راغلی. اکثر مونږ وایو چې
د سپک سیلاب راځي، خو دلته کې چې کله درون سیلاب د دې مونږ درون سیلاب وګرځو معنا اله صحیح کېږي. ملګرو مات ښه دی د دې سپرلي د دې کسې زور یې کړی سپک سیلاب لی درون سیلاب لاسونه لا سپک سیلاب سو درون سیلاب نه سپک سیلاب. نو دا یو بیت شو د ګل ګریوان دی د ظالم اغزي لسونه ملګرو مات ښه دی د دې سپرلي لسونه. نو دلته کې که مونږ وګورو سپرلي او اغزي دغه سره کافیه دي چې یا پکې روي راځي او یا نه مخکې چې حرکت ته هغه توجیه ده. لسونه ردیف دي. نو دا اوس د ټاپې دویمه مصره چې کومه ده په مغه وزن کې ده. دې نه مخکې چې کوم بحر و هغه ټاپې اوله مصره چې کومه ده هغې کې ده، خو دا اوس د ټاپې دویمه مصرې وزن کې ده. 13 سیلابونه راځي، خجې په 4 سیلاب راځي. دې ته پنځم اوږد رکني بحر دریم خاخ دراني صاحب نوم یې خیر. دا زموږ سره و سبب انشاءالله کوشش کوو چې بله ویډیو په رباعي باندې خبرې وکړو، بیا لنډ رکنونه چالو کړو انشاءالله خلاص به شو.